رحمتونه تل په عربي جانا تر مدني جانا نشتا په عالم کې پاک تر قریشي جانا ولدی هاشمي جانا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کی زبیر احمد سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده که مور او پلار په څه خبره خپل منځ کې سره وران وي نو پلار خپل اولاد ته وایي چې د خپلې مور خبره مه منه، اولاد به دلته څه کوي؟ یعنې د پلار خبره به مني که به یې نه مني. او دویمه پوښتنه مې دا ده که یو زوی د دینی علومو د حاصلولو شوق ولري اما والدین نه پرېږدي، آیا دا زوی د والدینو له اجازې نه پرته د درس د حاصلولو لپاره سفر کولی شي که نشي کولی؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم شریعت اولاد ته له والدینو سره د یو شان حسن سلوک او د ښې رویې امر کړی دی، بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځینې احادیثو نه معلومیږي چې په والدینو کې مور د ډیرې ښېګڼې مستحقه ده. نو لحاظه د پلار په امر سره د زوی لپاره له مور سره د ښې رویې پرېښودل دا مناسب نه دي. یعنې که پلار خپلې میرمنې سره په څه خبره باندې وران وي، اول خو دې پلار ته دا مناسب نه دي چې خپل اولاد ته دا خبره وکړي چې د خپلې مور خبره مه منه. بالفرض که پلار خپل اولاد ته دا خبره هم کوي، په اولاد باندې دلته د پلار د خبرې منل لازمي نه دي، ځکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په مختلفو ځایونو کې په یو ځای کې هم په مور او پلار کې له یوه سره د ښېګړې په باره کې تخصیص نه دی فرمایلی. الله رب العزت په خپل کلام کې په مختلفو ځایونو کې په یو ځای کې هم په مور او پلار کې له یوه سره د ښېګڼې په باره کې تخصیص نه دی فرمایلی. یعنې داسې نه دی ویلي چې پلار سره نیکي وکړئ، داسې نه دی ویلي چې مور سره نیکي وکړئ. په کوم ځای کې چې الله رب العزت ویلي دي دواړه یې ذکر کړي، هم مور هم پلار. نو له دې وجې له دواړو سره ښېګڼه او د دواړو فرمانبرداري ضروري ده. الله رب العزت په سورة اسراء کې 21 آیت کې فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله دا فیصله کړي، ستا رب دا فیصله کړي چې تاسو به عبادت نه کوئ مګر د الله عبادت به کوئ، وبالوالدین احسانا، او مور و پلار سره به ښېګڼه کوئ. ګورئ خپل عبادت نه وروسته الله رب العزت د والدینو سره ښېګڼه ذکر کوي. او په همدغه آیت کې الله رب العزت وروسته فرمایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. تاسې والدینو ته مور او پلار ته اف قدر هم مه وایئ، یعنې هغه کلمه ورته مه استعمالوئ چې په هغو باندې ستاسو مور او پلار ته تکلیف رسیږي. نو اول خو پلار ته مناسب نه دی چې خپل زوی ته دا خبره وکړي، او که بل فرض پلار دا خبره هم وکړي په زوی باندې منل لازمي نه دی. تر قریشی جانا هاشمی جانا زور وحشتنا ظلم زنجیرنا قتل فسادنا زور وحشتنا ظلم زنجیرنا قتل فسادنا. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق د دینی علومو زده کول د هر مسلمان که هغه نارینه وي او که زنانه وي دا د هغو ذمهواري ده. کم تر کمه
دومره علم باید هر څوک حاصل کړي چې د دین له بنیادي ضرورتونو څخه پرې خبر شي او د دې لپاره د والدینو ممانعت کوم شرعي عذر نه دی. پرته د مور او پلار له اجازې هم بالغ زوی د علم د حصول لپاره سفر کولی شي، خو دا په هغه صورت کې چې والدین محتاج نه وي، دا په هغه صورت کې چې والدین ضعیف نه وي. نو چې والدین محتاج هم نه وي، ضعیف هم نه وي، که دا زوی د دوی له اجازې پرته د علم د حصول لپاره سفر کوي، دلته دا زوی عاق او نافرمان نه بلل کیږي. هندیه په 5م جلد کې په 366 صفحه کې په 26 باب کې الباب السادس والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر، په دې کې لیکي رجل خرج في طلب العلم بغیر اذن والدی فلا بأس به. یو سړی د علم د طلب لپاره بغیر د مور او پلار له اجازې ووته فلا بأس به، په دې کې کوم باک نشته. ولم يكن هذا عقوقا، دا عقوق هم نه ده، دا نافرمانی هم نه ده. او خلاصة الفتاوا په 4م جلد کې په 320 صفحه کې کتاب الکراهیت کې او علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله په فتح الملهم کې په لومړني جلد کې په 252 صفحه کې باب الکبائر و اکبرها په دې کې لیکي ولو خرج لطلب العلم بلا اذن ابويه لا يصير عاق. که یو سړی د علم له طلب لپاره ووته بغیر د مور او پلار له اجازې نه د عاق نه ګرځي. خو که مور و پلار ضعیف وي او د مور و پلار احتیاج زیات وي، محتاج وي، نو دلته بیا د هغوی خدمت غوره او بهتره دی. رحمتنا تل په عربي جانا نشته په عالم کې پاک تر قریش جانا زور وحشتنا ظلم زنجیرنا قتل فسادنا زور وحشتنا ظلم زنجیرنا قتل فسادنا رولا بشریاتا نوی ازادی جانا وعلم رحمتنا تلپو عربی جانا نشتا پو عالم کی پاک تر قریش جانا تگیل دنیا ورزو ستړي سوي سا ورزو اړیو بینوا ورزو تگیل دنیا ورزو ستړي سوي سا ورزو اړیو بینوا ورزو نیو نا امیدا ګرانیو پوساق جانا نیو نا امیدا ګرانیو پوساق جانا وعلم رحمتنا تل